او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم زموږ مسلماني باید څرنګه وي. درنو اوریدونکو، په تیره خپرونه کې موږ د وخت په ارزښت باندې وغږیدلو. داسې کسان شته چې لنډ عمرونه لري مګر تاریخ سلګونه کاله د هغوی یاد ژوندی ساتي، ځکه هغوی د خپل ژوند په ارزښت باندې پوه شوي دي. په لنډ عمر کې د دین لپاره د اسلام لپاره دومره کارونه کړي دي چې تاریخ سلګونه کاله د هغوی یاد ژوندی ساتي. او داسې کسان هم شته چې له مړینې وروسته د هغوی نومونه د تاریخ له مخې څخه محوه کیږي او لرې کیږي، ځکه هغوی د وخت په ارزښت باندې نه دي پوه شوي. خپل وخت او خپل عمر د دین او د اسلام په خدمت کې نه دی تیر کړی، نو د هغوی د مړینې نه وروسته د هغوی نومونه د تاریخ له پاڼو څخه محوه کیږي او لرې کیږي. او په دې باندې پوه شئ چې د عمر ارزښت د ژوند په کلونو نه دی، بلکې د عمر ارزښت په هغو سترو کارونو دی چې سړی د خپل ژوند په اوږدو کې ترسره کوي. زموږ مسلماني باید داسې وي چې په خپل لنډ عمر کې د الله د دین لپاره او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دین لپاره خدمت وکړو. هغه مسئولیت چې یو مسلمان په اسلامي ټولنه کې د خپل مسلمان امت تر مخه لري هغه باید ادا کړي. تاسو ګورئ اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه په 19 کلنۍ کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لخوا څخه د لښکر قمندان ټاکل کیږي. هغه هم داسې لښکر چې په هغه لښکر کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سترو اصحابانو شتون درلود. د بخاري حدیث دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د اسامه د شخصیت په اړه فرمایي هغه د قمنداني لپاره پیدا شوی دی، یعنی د هغې وړتیا او توان لري. ګورئ هغه په خپل لنډ عمر کې داسې کارنامې پریښي چې تاریخ سلګونه کاله د هغه یاد ژوندی ساتي. همدارنګه سلطان محمد فاتح درویشت کلنۍ کې وکړی شول چې د قسطنطنیې ښار چې د مسلمانانو په مقابل کې له ځان څخه زیات مقاومت ښود فتح کړي. تر اوسه پورې د سلطان محمد فاتح نوم د تاریخ په پاڼو کې لیکل شوی او ژوندی دی. ستر صحابي حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه په 30 کلنۍ کې د اسلام په دین باندې مشرف شو او په 30 کلنۍ کې هغه وفات شو. د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د